إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صاحب صدر گرامی قدر لائق صد احترام علماء کرام معزز حاضرین و سامعین دادا اللہ کریم دیر منن دا چنن ستاسو په خوشحالی کې زه شریک یم حاضرین محترم دا مونږ ته په چار دانګې عالم کې د دین سپرلی چې ښکاري دا د آقای نامدار محبوب گردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت فیضان میں نننے دا تقریب چی دا ختم نبوت و دا ختم قرآن پا حوالہ بانے دے نو ماتا دا ختم نبوت پا حوالہ باندی دا خبر کولو وینا کلش استاذ بمحکم دا قرآن مجید دا یو آیت کریمہ یو حصہ تلاوت کڑا رب کریم ارشاد فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم چننے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو سڑو کی دا چاپلار ولیکن رسول اللہ مگر دا اللہ رسول دے وخاتم النبیین اور دمر عظمت شان والا رسول دے چی خاتم النبیین دے دا نبیانو ختمون کے هغه نبی مکرم چې د چا بعثت سره د انبیاء کرامو او د رسولانو د سلسله بعثت چې هغه ابتدا د سیدنا آدم علیه السلام نشوه هغه ختم شوا پورا شوا مکمل شوا تکمیل تو رسیدا د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت مبارک سر رزقہ اللہ ارشاد فرمائی چی ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین مگر دا اللہ رسول دے او خاتم النبیین دے دا آیت کریمہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب ختم نبوت او خصوصیت دا ختم نبوت
और इस्लाम असासी और बुनियादी अकीदा अकीदे खत्म नबूवत सरखेल और सरदार आयत अल्लाह करीम ददग आयत शाता नहन नवी आयतुन चिदी अगा और द्रोवली दी दलील दबार मकसूद सदे मकसूद दादे चे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह आखिरी नबी और रसूल दे आका नफस क़यामत सबा पूरे बल नवे नबी और रसूल नराज अमदगद इस्लाम असासी अकीदा अकीदे खत्म नबूवत उस अल्लाह फरमाई मगर दा अल्लाह रसूल दे और खातमुन नबिय्यीन दे दा अल्लाह रसूल दे टकी बांधे खुदा से टोल पे गई खातमुन नबिय्यीन टकी बांधे चले आगा कादियानियान होता चले आगा मुगालत शरे नराशी मंग तपोस को दा गज़ात मुकर्रम दा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुम मुबारक सर पीछे खातमुन नबिय्यीन सतवाय आग़ाज़ात अक़दस चिचा कल्ब अथर बाने पाक जड़ बाने अल्लाह करीम दा कलाम खपल नाजिल फरमाइले दे आग़ाज़ात मुबारक इरशाद फरमाई अना खातमुन नबिय्यीन चिज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन यम अल्लाह से फरमाई वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन मगर दा अल्लाह रसूल दे और खातमन नबिय्यीन दे और दा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई अना खातमुन नबिय्यीन ज़ खातमुन नबिय्यीन यम ओस माना वर पसे बयान फरमाई अल्लाह ची मा ता खातमुन नबिय्यीन वाई और ज़ ज़ान ता खातमुन नबिय्यीन वायम नो दद समाना दा और पसी इरशाद दे ला नबिय बादी ला नबिय बादी दा खातमुन नबिय्यीन और दा खातमुन नबिय्यीन माना दादा आका इरशाद फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाना दा ला नबिय बादी चे मान पस बल नबी निष्ठा माना पस बल नबी निष्ठा समाना चे माना पस बल इंसान ता दादा नबूवत दर्जा व मकाम बा न अता कीगी माना पस चले औलाद आदम के सोक चले द नबूवत मर्तबे सरबा न सरफराजी की औलमा फरमाई जिदे माना दा हम दा मान बस बबल नबी न पैदा कीगी मान बस बबल नबी न पैदा की मतलब दादे नबूवत हर लिहाज सरा अगद आकाए नामदार महबूब किरदगार शफीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात अक़दस बांधे खत्म दे तमाम दे पूरा दे मुकम्मल और आखिरी माना सरा यो अजब मकाम नूर वाज़िह कीगी लका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे अल्लाह करीम मुंत अता का नो आखिरी नबी और रसूल
قرآن مجید مونږ ته عطا کا نو آخری کتاب مونږ چې د آقا صلی الله علیه وسلم امت وګرځولو نو آخری امت د محبوب صلی الله علیه وسلم شریعت چې مونږ ته عطا کا شریعت محمدی علی صاحبها الصلاة والسلام نو آخری شریعت کعبه شریفه چې مونږ ته قبله عطا کړه نو آخری قبله آقا نفس بل نبی نشتا قرآن مجید نفس بل آسمانی کتاب نشتا مونگو تاس نفس بل امت نشتا اولا بیت اللہ شریف نفس بلا قبلہ نشتا او دے شریعت محمدی نفس بل شریعت نشتا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا مسجد مبارک مسجد نبوی نفس بل مسجد نبی نشتا آقا ارشاد فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم زد اللہ آخری نبیم ما نفس بل نبی نشتا زمان مسجد دا مساجد دا انبیاؤنا آخری مسجد دے نفس دا بل نبی مسجد نشتا نعرہ تکبیر اللہ اکبر عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت مفتی شہاب الدین پوپلزئی سے اور دلتا نمونگتا یو بل اعزاز چې د امت ته حاصل دی هغه هم ښکاره کیږي چې آقا ارشاد فرمایي چې لا نبی بعدی او علماء کرام دا ترجمه فرمایي چې لا نبی بعدی یو معنا دا چې ما نه پس به بل نبی نه پیدا کیږي نو دلته کې اوس یو مقام او یو عظمت د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم والده ماجده سیده آمینه چې دی د هغې اعزاز چې دی هغه مخې ته راځي څه اعزاز یې مخې ته راځي دا اعزاز یې مخې ته راځي چې په تمام بنینو انسان کې په تمام بنینو انسان کې سیده آمینه آغا ہستی دا آغا مور بی بی دا چی ٹولو نا آخر کے دا اللہ نبی چلے آغای زیگولے دے آغای نا پس بل مور تبا دا سعادت نا حاصلی گی چی آغا دا اللہ نبی و رسول زیگئی یعنی آغا آخری مور بی بی چی دا اللہ نبی و رسول زیگو چی دا آغای پا لمنہ دا آغی پا غیگا کچھنے اللہ کریم خپل و نبی و رسول پیدا کا دا آغا میندو چی دا آغا خاتمہ دا آغا میندو چی دا آغا خاتمہ دا آغی نفس رب کریم ٹول اولاد آدم کچھنے دا میندے شنڈے کڑے چی دا اللہ نبی و رسول سے گئی او گوری عجب خبر دا ہر یو شے چھ دے اگا آخری دے امت ہم آخری نبی ہم آخری شریعت ہم آخری کتاب ہم آخری قبلہ ہم آخری مور بی بی ہم آخری مسجد انبیاء کے مسجد نبوی ہم آخری دا ختم معنام دا غوی ختم معنام دا غوی نن دو عنوانات تی او دوارو عنواناتو کچھلے دا لفظ دا ختم اشتا ختم القرآن او ختم نبوت لگ سوچو کئی دا ختم نبوت پا حوالے سا تاستا خبرکم عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت دا اسلام اساسی و بنیادی عقیدہ دا دے مشرانو دا پارا نا دے علماء دا پارا نا دا والی چکم ناز دی دا دیز دکڑے دا پارا گوری دریٹ کی دی عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت دے دے سمانا دا سمانا دا دارم بیٹا کے دے عقیدہ عقیدہ ستوائی عقیدہ وائی آغا خبری تا آغا خبری تا چیتی بخبل زڑکی غوٹا کے او دا غوٹا چی دا اس قیمت بانے نخراس
عقیده وای هغه خبره ته چې ته په زړه کې غوټه کې او په هیڅ قیمت باندې نه خلاصې. مثال درته ښیم، مونږ او تاسو ټولو دا خبره په زړونو کې غوټه کړې ده. د ټول امت په زړونو کې دا خبره غوټه ده چې الله پاک په خپل ذات مبارک او په صفات مبارکو کې وحده لا شریک دی، شریک نه لري. نو مونږ دا خبره په خپل زړونو کې غوټه کړې ده چې الله پاک په خپل ذات مبارک او صفات مبارکو کې چې دی هغه وحده لا شریک دی. نو دا غوټه په هیڅ قیمت باندې دا امت نه خلاصوي، نه کولاوي. کده مال لالچ وی نه کولاوي، کده جائیداد لالچ وی نه کولاوي. او کو سو کو توای چې دا مال دنه اخلم دا غوټه خلاصه کا نه خلاصي. کو سو کو توای چې دا جائیداد دنه اخلم ظلمن دا غوټه خلاصه کا نه خلاصي. کسو کو توای چې اولاد دی وجنم لا اله الا الله نو ګرځا نه ګرځي. ا کسو کو ته په دې مازیګری باندې ټوپک کېږي چې وجنم دی لا اله الا الله نو واپس شه دی ګرځي نه. زګه چې دې دا خبره زړه کې وټه کړې ده او په هیڅ قیمت باندې نه خلاصي. نو دې ته وایي عقیده توحید، دې ته وایي عقیده توحید. نو دا خبره اوس عقیده ختم نبوت زده کوو. نو دا خبره په زړه کې غوټه کا او دا غوټه په هیڅ قیمت باندې مه خلاصوه، او دا غوټه په هیڅ قیمت باندې مه خلاصوه. ورپسې لفظ چې دی عقیده ختم نبوت کې هغه دی ختم. څه دی؟ ختم. ختم څه ته وایي؟ ختم د عربي ژبې لفظ دی او د ده معنا په پښتو کې، په فارسي کې، په اردو کې، په انکو کې، پنجابي کې او ډېر داسې ژبې چې زموږ په دې وطن کې رایج دي، په دې ټولو کې د ده معنا دا ده چې نور نشته. د ختم څه معنا ده؟ نور نشتا. لکه ختم په ختم قرآن کې هم دی نو د دې معنا هم چې نور نشتا. دا د دې خبرې دلیل دی چې دا کم واړه چې دي دوی د قرآن مجید چې دی دا سورہ فاتحہ دا بسم اللہ نوالا دا سورہ ناس والناس پورے چلے دا پا ناظرہ باندی ہوئے نو نند دوی دا ختم قرآن تقریب دے زکا چی آغا قرآن مجید چی دا سورہ فاتحہ دا بسم اللہ نشور شوئے ہو آغا دا سورہ ناس والناس باندی ختم شا دینا بس بالقرآن شاہ بل آیت شتا نشتا. سا مطلب ختم پورا شو مکمل شو. ام دغا مطلب دے ختم نبوت ہم چھ دا آقائے نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس بانی نبوت ختم دے بل نبی رسول نرازی. اس ام دغا خبر اکو ختم مانا صدا پختو کے نور نشتا. لکا تاسو چلے کور نہ روزی بازار تر آزائی او کور ودان دیتا ہوا ہے چیو 2 کلو چینی روڑا. کور ودان بھی جانے خان دی مسکیش ہوئی کو جواب نہ رہا کر یا زکا نہ پیجا نہیں چنن سبا شدی اگا اللہ ماشاءاللہ ٹولے کور رانی دی دا گپ نہ دے جی دا خندا خبر دا کور ودانا اگا بی بی چی دین داری کور ودانا اگا بی بی چی دین داری. زکا چی علماء فرمائی چی پلار سختن دے دین دارشی نو دا دین چی دے دا کور درشل تو رسی دا دینا دا کور درشل دورسی او چی کلا بی بی چی دا اگا دین دارائی نو دا دین پا نسلونو کے خورشی دا دین پا نسلونو کے خورشی نو دا دین دارا بی بی چی دا کور ودا. کتا سنن سمر بزرگان دا دین گورئی او سمر اہل تصوف و اہل طریقت گورئی دا لویل بزرگان چی دی دا اسی بزرگان شوی ندی دا دی پا دقا بزرگے کے چلے دا دی پا دقا علم کے دا دی پا دقا ورع کے دا دی پا دقا تقوی کے دا دی پا دقا زہد کے دا دی پا دقا مقام کے چلے اول لاس دا دی دا مین دا دی
چې کله میندو بچی ته پی ورکول کله میندو چې بچی لره پی ورکول نو هغه وخت کې د سوره یاسین او د سوره رحمان تلاوت کو نو بچی به شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وو داسې حضران او اوس چې بچی چې کله میندو نه پی حاصلې نو میندو وته چې دی موسیقي لګولې وي ټنګ ټکور راوړي او بچی لره پی ورکوي لکه بچی بیا د دنیا ډېر لوی مقام و منصب ته ورسي لکه په صوبه کې وزیر اعلی شي نو په کنټینر باندې بیا ګډي چې میندې دینداري بیبي دینداري دین په نسلونو کې خور شي نو عرض مې دا کو چې دا کور ودانه کده ته وایي چې 2 کیلو چینی روړه او تاسو ته وایي چې ما خو 2 ورځې مخکې راوړې و نو هغه تاسو وایي ختم شو څه وایي دا ختم شو څه مطلب نورا نشتا نو عقیده وایي دې خبره ده عقیده وایي هغه خبره ده چې ته بزړه کې غوټه کې او دا غوټه په اس قیمت باندې نه خلاصې او څه خبره و غوټه کې دا چې ختم نور نشتا عقیده ختم نبوت کې تو خبره دې زده کړې عقیده وایي هغه خبره ده چې ته بزړه کې غوټه کې او نه خلاصې نو دا خبره بزړه کې غوټه کا او په اس قیمت باندې مخلاص وا ورپسې سره ختم چې نور نشتا دا دریم ټکی د نبوت نور نبوت نشتا دا خبره بزړه کې غوټه کا دا عقیده ختم نبوت چې آقای نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ آخری نبی و رسول دے آقا نفس قیامت سبا پورے بل نوے نبی و رسول نرازی بل نوے نبی و رسول نرازی نو سرنگا چی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفس بل نوی نبی و رسول نشتا امدغ رنگی منگو تاسو نفس چی دا زمون جب لمدیدی پا دغا کلمه بانے او دا کلمه مو نخشت پا دغا زڑ بانے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نمونگ نفس بل امت نشتا مونگ نفس بل امت نشتا دا قیامت پوری امت قائمہ چلا امدغ محمدیان دی امدغ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحبها صلاة والسلام چلے دا خواندان دی دا جسوک داوائی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول نو اللہ کریم قرآن مجید کے 100 آیتونه چدی دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب حفاظت دا پارا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا خصوصیت حفاظت دا پارا او دا اسلام دا اساسی و بنیادی عقیدہ ختم نبوت دا پارا چدی اگر نازل فرمائی او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا خپل منصب مبارک دا خپل خصوصیت مبارک چه ختم نبوت تے او دا اسلام بنیادی عقیدہ چه ختم نبوت تا دا آگے دمر اہمیت تے چه 210 ارشادات مبارک چی دی آگے سرا احادیث مبارک او سرا دا 100 آیتون تفسیر بیان فرمائیں اس لگ سوچ فکر کوئی کہ تاسو لگ آگا کھڑی نا تپوسو کئی چھے لگ پدغا میدان کے سا خدمت کولو توفیق اللہ تا کری صحیح دا او تاسو وطوئی چھے زدہ عقیدہ ختم نبوت اس دا کول غوار تفصیلی نو ابدا توئی چھے قرآن مجید کے اللہ پاک 100 آیتون نازل فرمائی لیدین اول با تفسیر گوری وائی بردش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 210 احادیث مبارکہ ارشاد فرمائلین اغب تفصیلاً گون بیا بوائی لتا چھ دے امت رنبے اجماع چلا اغد حضرات صحابہ کرام و اجماع دا او عقیدہ ختم نبوت تحفظ دا پارا شویدن بیا با آغا لٹے بیا بلتوائی چھ دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نوالے
ترنن پوری زمون دے دور پورے چلے تمام امت دا قرآن مجید پرانا کے دا احادیث مبارکو پرانا کے دا اجماع امت پرانا کے دے امت اماغ تعامل اختیار کرے دے اور جہاد کرے دے اور کوشش استری کری دی چے آقا نفس قیامت سبا پورے بلنے نبی رسول نشت او بیا کتداوے چلک تفصیلاً دا تاریخ قتل غوارم راشا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یو عظیم رہنما شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتہم العالیہ امت پدغ سیمہ کے امت پدغ سیمہ کے پدغ بر صغیر پاک و ہند کے چلے دا مرزا غلام قادیانی ملعون پدرو غبان دا نبوت دعوی کولو نفس چھ امت کم تحریری خدمت کرے دے اگا ٹھولی یوزے کرے دے آگا کتابونا آگا پمفلٹونا آگا اشتہارات آگا مقالات آگا ٹول جدے پشپیتو جلدوں کے شائع کرے دے احتساب قادیانیت بناوا بنا بیا آغین بس محاسبہ قادیانیت بناوا والے مزید اشاعتونا چکی گی دا آغیم آتا جلد چدی اگر آگا کتوے چیزا دا قامی سملے آگا قرارداد چلے دا آغے پس منظر قتل غوارم جزاؤں پا دی 1974 کے قامی سملے کے سنگ علماء کرام چلے آغا دفاع اکڑا دا ختم نبوت اور دا قرآن و سنت پرانا کے چلے زاؤں ستاس ٹول منتخب کری دا نمائندگان دا پاکستان قومی سملے دی ٹول متفقہ انداز سر چلے پا دی قرارداد بانے دستخط کو چی مرزا غلام قادیانی و دا آغے منون کی چلی دا دائر اسلام نا خارج دی اور دا پاکستان دا عین حصہ جوڑا شوا نو دین ازان خبرول غوارے نو 15 جلد کی دا کتاب ہم شاہد چی دا سملے دا کاروائے مصدقہ رپورٹ یو حرف پکی ذکر کو تاثر با دمر وقت نہیں تاثر با دمر وقت نہیں یا تاثر دمر علمی سویہ نہیں چھتا دا غطول خبر با نظام کوئی کہ راشب آقائی نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ دولوائی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قدمون تلبوزم سلوٹ کی یاد کی سلوٹ کی سلوٹ کی یاد کئی سلوٹ الفاظ پا مخدز مکبانے لوئی نہ لوئی قادیانی و منکر ختم نبوت چلے اگر دے سلوٹ کو تا نشیٹنگے نے اور دا دیز دکڑے دا پارا دا دیر علم ضرورت نہ دے یو سوچ جٹ چلے اگر دا سلوٹ کی یاد کی ہر قادیانی لر شکست ور کولیش دا آقای نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام مبارک اعجاز دے اور آغا شپاق خصوصیتونوں کے چلے یہ خصوصیت دے چی اللہ کریم محبوب پیغمبر ارشاد فرمائی چی رب کریم مال شپاق سیزون داسی عطا کری دی چی بل چالے ندی عطا کری بل چانا مراد دا آدم علیہ السلام نوالا تر عیسیٰ علیہ السلام پورے حضرات انبیاء و رسول لے آغا شیخ سرے شپاقوں کے یو دے جوامع الکلم دا سی کلم اللہ پاک عطا کری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تا چی الفاظ مختصر دی و معنی کے بحر پروت دے الفاظ مختصر دی و معنی کے بحر پروت دے غور سرورے آقا ارشان فرمائی بعثتو انا وسعتو کہاتین بعثتو انا وسعتو کہاتین دا خبر خوزمون دا ایمان حصہ دا کنا چی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرا مونگا ٹولو تا صدا مینا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرا ٹولو تا مینا دا نا اس چی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرا ٹولو تا مینا دا ٹول مینا لری نبی دا مینی تقاضا دادا چی دا محبوب پا کلام بانے چی سڑے تلفظ کئی دا جب خوزئی نزلک کی چرے اگا مینا سیوا کی گی نو راشی دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لگا حدیث مبارک بانے چرے ناکپل جب اخوزوئی چی میند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی داغا سیواشی نوائی ما سر بعثتو انا وسعتو کہاتی بعثتو انا وسعتو
कहाते मशरान वाई बुइस्तु अना वस्सातु कहाते दासलोट की मो याद कर दादा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज मुबारक थी हदीस मुबारक थे उस दादा माना सदा आका इरशाद फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज औ क़यामत अल्लाह पाक दासिर आले गलियू लकदा दुआ ज औ क़यामत अल्लाह पाक दासिर आले गलियू लकदा दुआ ज औ क़यामत अल्लाह पाक दासिर आले गलियू लकदा दुआ उस अल्फाजम तासो याद करल मानी मोहम याद करल पर पासनो खबर ज सर मो पे खलास नशो यानी पोह पे नशई वली जका च दगा हदीस मुबारक अल्फाज में तासो तो हुए नमा आगा इशारा ओ नकड़ा कमा इशारा चिन्नन सवाल सवाल औड़ाने स्ताव जमा आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगा इरशाद मुबारक इरशाद फरमाइलो पवख के खरेवा और रावी वाई सोक च दगा हदीस रिवायत कई रावी वाई चिकला महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद फरमाइलो नफल खैलास मुबारक बिला तशबीह ददा दो गुती दा सिकड़े और इरशाद फरमाइल बुइस्तु अना वसातु कहातैन ज और क़यामत अल्लाह पाक दा सिर औली गलु लकदा दुआ न उसमो ज़ेन तराला खबरा चे आका सवेल गवाड़ी सफरमाई बुइस्तु अना वसातु कहातैन जो क़यामत अल्लाह पाक दासिर औली गलु लकदा दो कुते जिसंगा अल्लाह जोड़ी कड़ी दी जो क़यामत दासिर आले गलियू उस लक सोचुका ये मिसवाक के गुते सरा शहादत गुते सरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल जात मुबारक लरा तशबीह वर कई और दे मंज गुते सरा चदे क़यामत लरा तशबीह वर कई न उस अल्फाज द हदीसो गोरा ज औ क़यामत अल्लाह पाक दासिर आले गली लकदा दुआ न उस सुच जमींदार और अनपढ़ सड़े चदे आगा याद का सवाई आका फरमाई ज क़यामत अल्लाह पाक दासिर आले गली लकदा दुआ बुइस्तु अना वसातु कहातैन जो क़यामत अल्लाह पाक दासिर आले गलियू लकदा दुआ न दे मिसवाक को दे नखपल जान मुबारक याद आई और दे मंज को दे न याद आई क़यामत दो गुतो तरमंजा दे मिसवाक के द मंज गुते तरमंजा बला गुतश्ता निष्ठा न संग चिपंस के बला गुता निष्ठा दद मतलब दा चे आका फरमाई मान बस क़यामत ते बल नबी रसूल निष्ठा बल उम्मत निष्ठा सरंगा चिदागा दो गुतो तरमंजा द्रेम गुतो निष्ठा दासी आका इरशाद फरमाई चे मान पस क़यामत ते बल नबी रसूल निष्ठा न चिदा दे याद का यो दमन को मुनकर खत्म नबूवत हम चले अगस्ता मखे तो नशीचेंगे आओ कस्ताव जमा ये दो गुतो तरमंजा सशेदा से रो चुकीगी रा पैदाश नमुंग सकौ मुंगजू सर्जन लरा और आगे तो वही च साहिबा डॉक्टर साहब जमा दालास चिरे दा बदनुमाश जमा दे दो गुतो तरमंजा यो नवे शे चिरे दारावत रे नदा सका ऑपरेशन का ओ कठी का ऑपरेशन का ओ कठी नो सर्जन चिरे आगा ऑपरेशन की आगा बदनुमाश चिरे आगा कट नो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत में ऑपरेशन कई और सर्जन में ऑपरेशन सर्जन ऑपरेशन चले अगर ब्लेड सर कई और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत सर अगर ऑपरेशन चले अगर दलील सर कई सर कई दलील सर कई न पता का पाकिस्तान वतन अजीज पाकिस्तान के चे आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ऑपरेशन कर दलील सर और काल नुल्ल सवा सलोर अवयाम के चले
तहरीक खत्म नबूवत को चले दा नबी असम्बले के दन दा ऑपरेशन शो बे असम्बले पे दन दा ऑपरेशन शो और दे ऑपरेशन सरा चले दा नवे राटू के दरे शे चले आ मिर्जा गुलाम कादियानी और आगे मनून की चली आगा उलमा किराम असम्बले के ऑपरेशन ओको और आगे द मिल्लत द जसद न चले दा नासूर जुदा का दा नासूर जुदा का चले इस्लाम सर से ताल्लुक निष्ठा सोच दा आकाए नामदार महबूब किरदगार शफीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मनसब खत्म नबूवत ने इनकार कई द आका द मनसब खत्म नबूवत ने इनकार कई द इस्लाम द अकीदे खत्म नबूवत ने इनकार कई द महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस द बलचा द पदरोग वाले द नबूवत इकरार कई दा इस्लाम से ताल्लुक निष्ठा दा ऑपरेशन हो शो सब लेके दन्ना खैबर नवारा तक कराचे पूरे चले दा तहरीक चले अगा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत को चलो दा अगा सरबराह दा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत अगा अमीर मरकजियो अल्लामा सैयद मोहम्मद यूसुफ बनूरी रहमहुल्लाह और दा तहरीक चले अगा समले के दन हो चले दा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत आगा गड़ो आगा सरपरस्तानो चिमुंगो तासे भेजनु द मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह पनामा वाले मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह पनामा वाले शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमहुल्लाह पनामा वाले मौलाना अब्दुल हकीम रहमहुल्लाह पनामा वाले मौलाना नेमतुल्लाह पनामा वाले मौलाना सदुल शहीद रहमहुल्लाह पनामा वाले ऑपरेशनियों को दलील सरा ऑपरेशनियों को दलील सरा द मिर्जा गुलाम कादियानी नसे चले मिर्जा नासिर चले अगर आ गए दलील सरे ऑपरेशन को मिर्जा नासिर चले अगर लाजवाब शो डोले समले मुत्तफका तौर बाने द ऑपरेशन पर दगा शिकवाने दस्तखत को सा कि मिर्जा गुलाम कादियानी और दागे मनून की सूख दी दार इस्लाम ना खारिज दी दार इस्लाम ना खारिज दी न दा उम्मत पर लमन बाने कि मिर्जा और दागे ज़ुर्रियत कम दाग लगो लो कोशिश करे हो आगा दाग चले आज़ूंग सासो दे मिंबरानो दा अल्लाह पर फजल दा अल्लाह पर करम दागे पर मनन बाने चले आगे कटका आगे कटका आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत अक़ीदे खत्म नबूवत और नामूस रिसालत तहफ़्फ़ुज़ दफारा उम्मत लरा आगाही वर गई सवर गई उम्मत लरा आगाही वर गई और जमुन दाकार चले द मजलिस दाकार चले दा इंतहाई पुरअमन ने दा से शरे इंतहाई पुरअमन ने इच्छा त कानून पलास के दा खिस्तो तरगीब मुंग नवर को इच्छा त कानून पलास के दा खिस्तो तरगीब मजलिस नवर हाज़रीन मोहतरम उस पदे दौर के अलग दा आगाही ज़्याद ज़रूरत है उस पदे दौर के लग दगा पैगाम खरोल और सेवा ज़रूरत है उस पदगा दौर के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज़ात मुबारक द खिदमत ज़्यादा ज़रूरत है उस बाद देवटे के ऊपर ज़ात मुबारक खिदमत उलमाए किराम तशरीफ फरमान ज़ोंग यस्तर आलिम दा अकाबिर उलमाए देवबंद अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमहुल्लाह चले आते हैं आगू इरशाद फरमाए दावत व तबलीग और दर्स व तदरीस दावत व तबलीग और दर्स व तदरीस दा खिदमत चले यानी कम हजरात च दावत व तबलीग कार की लगी दलीली और दर्स व तदरीस पर कार की लगी फरमाई दा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक़वाल मुबारक और दा आमाल मुबारक खिदमत दे दावत व तबलीग और दर्स व तदरीस दा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अक़वाल मुबारक और दा आमाल मुबारक खिदमत दे और फरमाई दा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत खिदमत चले दा ज़ात जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत दे और दा खबर अनवर न सेवारो खान दा
چې ذات مبارک ډېر عالی مقام لري په اقوال مبارک او په اعمال مبارک باندې. نو ځکه مې عرض وکړه چې په دې دور کې دا اوس چې په کوم دور کې موږ تاسو اوسېږو دغه د ختم نبوت د عقیدې آګاهي او دا د ناموس رسالت آګاهي دا امت ته ډېره سیوا پکار ده. ځکه چې اوس حکومت د داسې خلکو په لاس کې راغلی دی چې د هغوی ابتدا هم د آقا سره د بې وفایۍ نه ده او انتها هم د آقا سره د بې وفایۍ سره. ابتدا به یې څه نه وشمارو خو دغه حلف نه به یې وشمارو که نه چې حلف یې وچاته وکړ. نو خاتم النبیین ټکې ووي نه چې او عجبه نظاره وګوره د رب د قدرتونو چې زموږ په دې ټول پاکستان کې چې څومره زموږ دا قانون ساز ادارې دي اسمبلې دي نو صوبایي اسمبلې چې څلور دي په څلور کې ټولو نه سیوا غیر مسلم ممبران چې دي هغه په سند اسمبلې کې غیر مسلم ممبران چې دي سیوا هغه په سند اسمبلې چرته خو ستا وزیر اعظم خاتم النبیین نه وایي او رب چې بیا خپل فضل کوي نو هغه اسمبلې چې په هغه کې اکثریت ممبرانو د غیر مسلمینو دی هغه کې یو کس پاسي او هغه دا وایي چې زما دا زړه غواړي زه دا قرارداد پیش کوم چې په وینا کې او په لیکلو کې سرکاري چیټو کې او په کتابونو کې هر ځای کې چې چېرته ستا او زما د آقا نوم راځي جناب محمد صلی الله علیه وسلم نو خامخا دی ورسره لازمي دی دا خاتم النبیین ټکې دی ورسره ولیکلی شي او وویل شي. نعره تکبیر. ختم نبوت زنده باد. تاج و تخت ختم نبوت. نو عرض میں کہو چې هغه اسمبلی چې اکثریت ممبرانو د ټول پاکستان د اسمبلو په حیث باندې چې دی د غیر مسلمو ممبرانو تعداد په هغه کې دی یو مسلمان ممبر راپاسي وایي چې د آقا صلی الله علیه وسلم نوم مبارک سره دی دا خاتم النبیین ټکې دی خامخا وي نه یو کافر هم پاتې نشو ټول غیر مسلم ممبرانو هم د هغه قرارداد حمایت وکړه او متفقه طور باندې منظور شو. نعره تکبیر. نعره تکبیر. عقیده ختم نبوت. عقیده ختم نبوت. نو الله پاک تا ته خی ما ته خی که یو کس ځان ته مسلمان وای او هغه خاتم النبیین باندې تلفظ صحیح نه کوي نو رب کریم په مقابله کې درته ښایي چې ګوره دا غیر مسلم دی زما دا لېږلی دین چې دی الاسلام دا د هغې نه انکاري دی خو چې د محبوب صلی الله علیه وسلم د نوم مبارک او د منصب مبارک خبر راشي نو بیا د دو د مسلمان خبره یوه ده بیا د ده او د مسلمان خبره یوه ده. نو حاضرین محترم په دې دور کې تیر شوي حکومتونه وګورئ څومره چې تیر شوي ټولو نه سیوا که عقیده ختم نبوت منصب ختم نبوت او ناموس رسالت باندې چې حملې شوي دي نو اوس په دغه دور کې شوي دې نه وړاندې دومره نه دي شوي. یو حکومت هم دا جرأت ونه کړه چې ګستاخ رسول رها کړی وي او دوی درې رها کړل هغه آسیه ملعونه چې 9 کاله مقدمه وچلېده 15 ځلې اعتراف جرم کړی دیش گواهان د اعتراف هم موجود
دا گستاخه هم موجود خپل خاوند د چا د صفائی پیش کولو نه انکار کا یا تنها کاله کې هغه ته پورا موقع ملاو شو د خپل صفائی پیش کولو خو بیا هم عدالتونو د هغې سزای موت چې دی هغه برقرار وساته ځکه چې دا د آئین پاکستان دا د پاکستان د قانونو دا یو حکم دے چکم دا اللہ حکم دے دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے گستاخ رسول کی سزا گستاخ رسول کی سزا نو سزا موت والا عدالت ورک اچھو شو دی پری خودا آسیہ ملونائے پری خودا وجیہ الحسن پری خودا عبدالشکور شکورائے پری خودا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرا او آئین پاکستان سرا بے وفائی دا پدے دور کی گی لگیا نمونگ با لخپل دے نوے نسل دے نوے جیل ایمانون حفاظت بسنگ کو مونگ بے حفاظت دا سکو چم با پرامن انداز سرا دا دی با تربیت کو دی تبدا ختم نبوت دا عقیدی آگاہی ورکو دی بدا ناموس رسالت آگاہی ورکو چدا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مقام و منصب پیجنی او چاچ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مقام و منصب ندے پیجن دلے اگر دنیا کے بہم خائب و خاسر بھی او آخرت کے ہم دا اگر پارا زمرت و رسوائی دا الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چلے خاص کر لگا KPK کے صبح خیبر پختونخوا کے تمام وطن عزیز کے آزاد کشمیر کے ادھا دنیا و پینزو بر اعظم کے چلے الحمدللہ دا ختم نبوت بیرغ پور تکڑے دے دا یو پر عمن جماعت دے سیاسی مقاصد نشتا نہ خبر دا نوٹ تا نہ خبر دا ووٹ تا دا امت تا حفاظت ایمان آگاہی ورکئی دا غیر مسلمینو تا چلے دعوت دا ایمان ورکئی او درم حدف چلے اگا دفاع پاکستان دے دا قیدہ ختم نبوت حفاظت دا ناموس رسالت حفاظت دا وطن عزیز حفاظت دے دشمن دے مخلوق تپکو تکول دی چی دا استاس دشمن دے دا قادیانے چلے دا وطن عزیز دشمن دے دا مسئلہ کشمیر کرن پیدا دا دید اللہ سا پیدا دا قادیانیانو تقسیم پا وقت کے چلے پاکستان سر غداری کڑیوا مسلمانانو سر غداری کڑیوا گرداسپور کی اخبر زان لحیثیت چلے پنگریز والے امنا او بیا پا آغا وقت کے ووٹ چلے آگا دا ہندو پا حق کے وقت چولو گرداسپور چلے پاکستان حصہ جوڑے دا آگا دا انڈیا حصہ جوڑا شوا دا کشمیر ٹولی لاری پا گرداسپور باندی دی اصلور جنگون منگا اکلن ہندوستان سرا خبر امدہ سے زوڑند دا خبر امدہ سے زوڑند دا اس خلا دی اسنی خلقو خرس سکا نو عرض میں دا کہو چدا قادیانے صرف ستاو زمان دا ایمان دشمن ندے دا زمان دا وطن عزیز پاکستان ہم دشمن دے اللہ پاک چلے آگا دا سنت مبارک دے چی دشمن مونگ تا پا گوتا کڑے دے مونگ امتاسو تا پا گوتا کھو اللہ پاک سنگا گوتا کڑے دے عدو مبین بے شک دا شیطان چلے دا انسان احکارا دخمن دے مونگ ہم دا وائیو چی دا قادیانے چلے دا مسلمان دا ایمان دشمن دے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام دشمن دے دا وطن عزیز پاکستان دشمن دے دینا و زان ساتے دینا و سکے زان ساتے دینا و سکے زان ساتے اور حکومت نا تل مونگ دا مطالبہ کو چی دوی دے آئین پابند کلیشی دوی دے دا آئین پابند کلیشی دا امتناع قادیانیت والا آرڈیننس چلے آدھے بدی بانے لاغو کلیشی ریچی دا آئین نا پابند شی نبی ابا انشاءاللہ دا وطن نا دا بے چینی چی دا ختم شی نا حضرین محترم ہم پدگا سلسلہ کے زی پزے پروگرامات دا آگاہی کی گی ستاسو پدگا ضلع کے زم پدگا ضلع مردان کے چلے سالانہ کانفرنس چلے اگر الحمدللہ ہر کالی کی گی شمسی روڈ عیدگاہ کی گی سکالی ہم پا پن لسم تاریخ دا اکتوبر دا میاش اکتوبر تاریخ والے دا راتلون کی زیارت چلے پدے والے ودا عظیم الشان کانفرنس کی گی نا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لوے لوے اکابر چلی آگے کی تشریف روڑی زتاسو تا داگے بلنا کم زیکو ستاسو دے کو ملمد تا بلنا کہ انشاءاللہ ٹور بشرکت کوئی کا نجی
ټول لاسونه نه پورته کړي ټول لاسونه پورته کوي او جی او دا اقرار وکوي چې تحفظ د ختم نبوت او تحفظ د ناموس رسالت د باره موږ بیدار هم یو تیار هم یو وای وای بیدار هم یو تیار هم یو بیدار هم یو تیار هم یو نو انشاءاللہ چې موږ بیدار او تیار یو نو که دشمن هر څومره لارو نچے دے اگا عقیدے ختم نبوت اور ناموس رسالت تا نقصان رسول غور اللہ پاک بے ناکام اکئی نسمی ہوئی تاسو تا ما تاسو تا دا ہوئی چی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرا او مغداری دا او آئین پاکستان سره مغداری دا هغه خلقو چې کم خلق شده هغه د تحفظ ختم نبوت او د ناموس رسالت تحفظ په لاره کې چده هغه د دشمن سره اغیارو سره کفارو سره چده یارانی جوړی او امت سره چده هغه بے وفایی کوي نو انشاءاللہ العزیز زمون دا نوی نسل چی دا خپل عقیدی نخبر وی خپل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام نخبر وی ایس قسم دا دنیا ایس قسم لالت چلے اگوا دیبا دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا لمن مبارک نا جدا لگ سوچ فکرو گئی چی ہر دور کے چی کلا ہم قادیانیان شرارت کھڑے دے رب کریم جوڑے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا امت چلا آگئے دا برے نڈکا کھڑے دا 1952 کی پکال 1952 کی دے دا قادیانیان مشر آگا وقت سرہ دا مرزا زوی مرزا بشیر آگا بدبخت اعلانو کا چھ منگ با دا بلوچستان صوبہ چلا دا با قادیانی صوبہ جوڑا قادیانی صحبت جوڑو چکل دا اعلان اوکا الحمدللہ دا ٹھول پاکستان علماء کرام چلے دا دی رخ شو بلوچستان تا او گٹ گٹ دا بلوچستان چلے آگا کے دا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت بیرغی چت کا دا اچھا سرمات نشو ایس بدمنیم نشوا قادیانے چھدے اب اخبر منصوبہ کے ناکام شو آچھ لگوں نے تعداد یلتا موجود و اغیم دا غزین کڑے او کھڑے بیا اراتلون کی شرارت آگویو کو برے اللہ پاک جولے دا ختم نبوت والا پا ڈکا کڑا برے سا بیا پترپن کی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ چلو تحریک ختم نبوت ابتداء فرمائلہ ندرے مطالباتو یو دا چه قادیانیان دے غیر مسلم اقلیت قرار شی دویم دا چه دا کلیدی آسامونا کی پوسٹون ندے دا قادیانیان لرکڑی شی او درین دا چه آغا وقت دا پاکستان کا وزیر خارجو ظفر اللہ آغا قادیانیو چه دے دا وزارت نا لرکڑی شی تحریک کو چلے صرف پلاہور کے لزر مسلمانان چیدی آگا شہیدان شو داسی شہیدان شو چاہے والا غسل ورنکا چاہے والا کفن ورنکا چاہے جنازہ نکر نئے قبر معلوم لاللہ ذرا کسانی پٹرکون کیا چولی او دی دریاب دراوی کیچے دینا لو کرو کھلا چی دا گولے چلے دا پر امال روڈ بان یو طالب علم تیرے دا لاس کے دا کالج کتابونو گولو آواز راتا تپوسو کچھ آنا دا آواز دا فائرنگ دا کمزی مراج چاہوتوی چی دا خوشاق دی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خود ختم نبوت مطالبہ بیدان تراوڑے
دا خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت پنم بانے چلے قربانی ورکائی لگا کتابون عمل تا یہ دکان پا تخت بانے کیا خود دے اڑان دیشا چکلا غصری پٹے نا خوشا دا دف خلبان دا ناروا تاج و تخت ختم نبوت 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 گولے رالا اور پسینہ کے اعتراض شو عمل تک شہید داخونو جوان نے کہا تاسبو ہے چی ددوینہ کرنا یو طور سر را روانا دا زان سر ظلمے چی دے زوی اگر روان کرے دے اور بسی چی دے اگا سکسان چی دی اگا رشتہ داران و دوستان چی دی دا جنج بصورت روان دی بڑے تبوس تو نا دا فائرنگ آواز سنگا دی دا ڈزو آواز اگو چی دا خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت دا فارا دے گولو تا دا سینہ پیش کولو رز دا بڑے چی بڑے زان پوئک چی دا خلق پا کم نمبانے قربانی ورکئی بچی توائی بچیا بس تستا وعدہ اس دلتا نکی گی استا وعدہ بز جنت کے کھوں اور بلن و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرول کھوں چستا وعدہ کی شرکت فرمائے او دے جنتے ہوئے چھ بزائی ستاسو تک او دے پورے راتک چلے ماتا منظور دے او بچی دوئے چھ بچیا ختم نبوت نارا لگوا او گولے چھ دا گو پسینہ بانے خوری او کو بشادی خوڑا نزود تخفل پیر نبخم نو دا ظلمیم دا سی نارا لگولا تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت گولے رالا او دا شہید نو دا ہم نوجوان خون نے او بڑے ہم چدا اگا ہم دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناموس مبارک و ختم نبوت دفار اخبال اساسا چدا گا پیش کرنا یہ بڑا دے دیرہ روان او پوکا بانے چدے شپگتو کالو نوسے چدے اگر کھینا والے نو چی کلا نبودی اخبال کو معاہدہ کرے کلا چی نکو آئی چی تاج و تخت ختم نبوت نو دا نوسے وائی زندہ او چی کلا نوسے نارا لگئی چی تاج دار ختم نبوت نو نکو آئی زندہ نو دا سی روان او چی سری پٹینا پودا دے بابا قدم آخوا کی خودو اے بچی نارو لگولا چی تاج و تخت ختم نبوت گولے رالا سینہ کے طرز شہید بابا ہوئی چی زندہ باد نو بابا بھی شہید نو سپاتی ندی نہ ظلمے نہ بوڑائی نہ بوڑا نہ بچے دے ہر مسلمان پزڑکے اللہ پاک دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم من مبارک پخپلا ڈکا کرے اور دا سے ڈکا کرے دا چیز کمی بکی نہ پرے دا اس چتاو ماتا دا سستی دا کاہلی و دا خبرکاری نو دا غزرب آئینہ بانے چلے یا دا شہوت غلبہ دا دا آغیت یارا دا یا دا دنیا غلبہ دا دا آغیت یارا دا یا دا ماحول اثرات دی دا آغیت یارا دا کلچ دا مسلمان یو عالم بخوا کی کینی یو علمی مجلس کی کینی یا دا دعوت و تبلیغ و مرکز کی کینی دا علماء اسمان دا علماء سر کینی و گونڈا ماتا کی نو رب کریم دا آئینی دا غطور والے دا گرچ دے دا لرکئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت جناب حضرت
नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, ताज दारे खत्म नबूवत। नमाज आज कहो कि शरारत कादियानी में करी हुई तहरीक में चली दरी अल्लाह पाक वो बड़े द मुहम्मदी पे जोड़े क्या चोली हुई द आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पे जोड़े के बाद चोली हुई दगा तहरीक चो चले लज़्ज़र कसान आशिकान रसूल पके शहीदान शो यो बरे अल्लाह पाक राका जफरुल्लाह कादियानी चे वजीर खारजा व वजारत ना खोकड़े शो दो मुतालबात चिड़िया पाच दो मुतालबात पातिशो यो मुतालबा दा पातिशो चे कादियाने दे गैर मुस्लिम अक़लियत करार शे और बल मुतालबा पातिशो चे दा कलीदी आसामो न दे कादियाने लरी पड़ी नो हाज़रीन मुहतरम ब्या 1974 के अकाल 1900 के कादियानियानो ब्या शरारत का कादियानियानो ब्या शरारत का लाओस चंगत चनाब नगर वायु मख के बदत रबुआ वेल केदा दगा स्टेशन बाने चले कादियानियानो शरारत को च द मुसलमानानो तालिब इल्मान छिदी आगे जख्मियान करे आगुई बाने हमला उगड़ा और द मर्गी हाले करल बेल दगा वक्त न तहरीक को चलेला तहरीक खत्म नबूवत 1974 सही लगी क्या नतीजे सर हुआ था नतीजा डार हुआ था जगद्वैम मुतालबा मंजूर अशवा बरे चले अल्लाह पाक द उम्मत पर जोले के वहाँ चलो बरे अल्लाह पाक मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत पर जोले के वहाँ चलो टोल कामी सामले चले मुत्तफ़क़त और बाने आइन के तरमीम का चे मिर्ज़ा गुलाम यानी दागे मनून की सोख दी गोरा कमुंग दावाई चे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी दागे मनून की दार इस्लाम न खारिज दी न दामुंग से फितना और फसाद न फैलाओ दामुंग दा आईन पाकिस्तान तशहीर को आईन पाकिस्तान तशहीर को आईन पाकिस्तान तशहीर को जका जमास्ता वतन वतन अजीज पाकिस्तान आईन की दा खबर लिखले दा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी दागे मनून की सोख दी न शरारत कादियानियों का और बरे अल्लाह पाक ज़म को जो लेके वहाँ छोड़ा चित्रेम मुतालबा मंजूर अशवा चे कादियानी गैर मुस्लिम अक़लियत करार शा और द्रेम मुतालबा पा दिया अगर दा चे कादियाने दे द कलीदी आसामो न लरिकड़िशी ना अहम पोस्टू ने चिड़ी की पोस्ट जो तवाई दीवाने चिकम कादियानियान काबिज दी चिड़ी द दगज़ियों ना आख़वकड़ीशी जगह चिदा द वतन अजीज दोस्तान नदी वफादारान नदी दागदारान दी पतवे च मुलासिब चले अदा जानवाई लाशा दालामा इकबाल न तपोसुका अगर मरहूम वाई च कादियानी इस्लाम और मुल्क कादियानी दीन और वतन दोनों के गद्दार हैं न तो पक्की पोस्ट बाने गद्दार संगा के न का उस ददी शरारत से तहरीक को चलेगा न दादरे वो आखिरी मुतालबा वो इंशाअल्लाह मंजूर शी न तासो पदे आखिर के ज़माने तक खबर जवाब रहा कहीं कि तहफ़्फ़ुज़ द खत्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत दबारा वाई च बेदार हम यू तैयार हम यू ला सुनो जब के बेदार हम यू तैयार हम यू अल्लाह करीम ने मुझे तासुल तौफीक और की अक़ीदे खत्म नबूवत और नामूस रिसालत खिदमत दबारा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 तारीख वाले ज़ियारत बरोज़ वाले चले अगर मरकज़ी ईदगाह चला अगर शमसी रोड वाले दा मर्दान चले सासो मुंतज़िर ये जिदा सुटोल पर की शिरकत कोई अल्लाह करीम ने तौफीक दर की रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।